په کور کې بل هم څوک نشته چې په ما باندې وکړي، مور مې هم نشته دی. دا زړه مې ډېر د خفګانونو نه ډک دی. کله چې دنیا ته زه راغلی یم، هر وخت له غمو سره ملګری یم، هر وخت له غمو سره ملګری یم. کله چې دنیا ته زه راغلی یم، هر وخت له غمو سره ملګری یم، هر وخت له غمو سره ملګری یم. چا سره چې ما له زړه دوستي کړله، چا سره چې ما له زړه دوستي کړله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د کونړ کونډې دي. د کونړ یو غټ نوم دی، خو الله تعالی دی په ټولو رحم وکړي. څه وکړو؟ اتا به د هر کور د کونډې دروازه ټک ټک کوي او حق به ورسپاري. دا زموږ او ستاسو د کور غړي دي. تاسو به وایئ چې دا اتا سم لیونی دی، هر وخت یې موږ ژړئ، هر وخت یې موږ دردئ. خو د حقیقت نه خبرو چې د دې مور د دې خور په کور کې خاوند وی، نن د ښایسته ژوند او ښایسته زندګي وی، د بچو د دې ژوند به را جوړ وي. زما خورګانې نن په ژړا ژړا باندې ځان مړ کړو. خوري ولې ژاړې؟ خاوند مې نشته، خاوند مې مړ شو، وړې وړې لورګانې راته پاتې دي. دا دوه لورګانې مې دي. په کور کې مې داسې څوک نشته چې په ما باندې زړه وسېږي. هر وخت له غمو سره ملګری یم، مینه مې یو چا سره له زړه وتل، مینه مې یو چا سره له زړه وتل، مینه مې یو چا سره. دا لورګانې مې یو لور مې ده، یو دې نه بله غټه نه همدغه دي. خاوند مې شهید شو، موږ هم دقسې پاتې شو د اعصابو ناروغ. هغې راته پیدا شولې ونه هېڅ بله نه یم. په کور کې بل هم څوک نشته چې په ما باندې وکړي، مور مې هم نشته دی. دا زړه مې ډېر د خفګانونو نه ډک دی. کله چې دنیا ته زه راغلی یم، هر وخت له غمو سره ملګری یم، هر وخت له غمو سره ملګری یم. چا سره چې ما له زړه دوستي کړله. زما یتیمه بچی په کونړ، مور جاړي بچی هم جاړي. ګورې خور وایي د اصحابو تکلیف مې واخیستو. څوک نشته چې په موږ باندې رحم وکړي، څوک نشته چې د موږ سره شفقت وکړي. د څو ورځې نه همدا انتظار کوم، اتا خیرې بنسټ به مواد ورکوي، همدې میاشت کې ورکوي. کله چې دنیا ته زه راغلی یم، هر وخت له غمو سره ملګری یم، هر وخت له غمو سره ملګری یم. ما هیڅ وفادار خلک ونه لیدل، ما هیڅ وفادار خلک ونه. دا زما د خور د ژوند قصه، دا یې زندګي. بیچاره وی په کور کې هیڅ نشته. ځان سره یوازې ګرځېدلی یم،
د هرې مور د هرې خور درد دی. یو خور د بل نه درد، بل خور د بل نه درد. موږ ته ډېر خوښ او خوشحاله یو ځکه چې روژه راغله د پکونول کې د غربت کچه ډېره ټیټه ده، وظیفې نشته، کارونه نشته، خلک د مشکلاتو لاس به ګرېوان دي، څوک د خپل بچو ته رزق نشي رسولی، رزق الله رسوي مګر د کل سره هېڅ څوک کومک نه کوي. دا چې تاسې یو ټولنه جوړه کړې ده، تاسې د خدای تعالی باد او ودان لري چې د موږ سره کومک کوئ، د کونډو او د مالونو او د شهیدانو د وارثو اوازونه لوړو مرجو ته انعکاس کوئ. خیر سي، الله یې ستا عزت وساتي. تا ته د ښایسته روژه ښایسته وخت غواړم او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته دعاګانې کوئ. ستاسو دعا قبلیږي، ستاسو بیچارهګانو ستاسو مسکینانو دعا قبلیږي. راله زړه وطن ځای اوس بې حده درد والی یم، هر وخت له غمو سره ملګری یم، هر وخت له غمو سره ملګری یم. کله چې دنیا ته زه راغلی یم، هر وخت له غمو سره ملګری یم. دغه مبارک دی، ثواب دې راباندې وګټو. روژه ده، زه ملګري دی زما یو زوی دی د ګردو تکلیف لري، نه مې پوله شته، نه مې پټۍ شته، نه مې ښه شته، نه مې بد شته. نو نسل مې د سکول کې مې اچولي چې ساعت یې په جړه هسې بوره نه په ګیلاس کې وله واچوم. زړه دوستي کړله زه 10 ورځې یم وړنی، 15 ورځې یم نه ښه د سختو د مشکلاتو سره مخامخ یم. او خاوند مې وختي ایمل ډېره بچي راله یتیمانان پاتې شوي، مې بیړۍ لور ده خبره. الله هم شته، نور یې مثل نشته دی. شکر چې الله شته، الله هم شته دی، الله نور یې مثل نشته دی. ستا عقیده صحیح ده، ته مسلمانه ښځه یې، الله ته زموږ او تاسو توجه شته دی، الله باندې ځان سپارلی. خیر سي خوري، بس ستا دعا قبلیږي. د نړۍ ټولو مسلمانانو ته دعا کوه، ستاسو دعا قبلیږي چې دا کومک به کوې تا له دې الله فساد درکړي، بل چا چې کړی هغې دې موږ خدای هغه دنیا دې موږ له خدای ښایسته کړي، دغه دنیا دې موږ له خدای ښایسته کړي. چې موږ سره یې وکړو، موږ پرې روژه ونیسو، موږ یې ماښام ماته دوا به وله وکړو، ثوابونه به ټول د هغې وشي، موږ به سخته تنګه تېره کړو، ثواب به د هغې وشي. جزاک الله. بس دعا کوه. ما هیڅ وفادار خلق ونه لیدل، ما هیڅ وفادار خلق ونه. په هر ولایت کې کونډه لرو، په هر ولسوالۍ کې کونډه لرو. د عطا فاونډیشن موخه او هدف حق حقدار ته سپارېدل. دا مې بهتره ګڼلې چې راځئ سروي وکړو کور په کور او مستحق را پیدا کړو او هغه په دې روژه کې د دې څخه برخمن شي، د دې کم پیکج څخه. الحمدلله نن د دې کورنۍ ته توضیح وشوله په کونړ ولایت کې. دا وه د نن ورځې خپرونه، تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت د الله په امان. مینه مې یو چا سره له زړه وتل، مینه مې یو چا سره له زړه وتل، مینه مې یو چا سره له زړه وتل، ځای اوس بې حده درد والی یم، هر وخت له غمو سره ملګری یم، هر وخت له غمو سره ملګری یم. کله چې دنیا ته زه راغلی